وارورا وبعد وقت کې مګلا او شمینا ګیله به نه کې قدر ګلا خوب دې خوب دې کله ولیدلې نه دي چې دا لوی کله پخوانی وخت رایاد که سید محمد چې په غریب کې به دې کول خمیر سرونه مومن خان ته مې بخشش که شیرینې بس بندي نشي دومره په وصل غرور مکړه وصل د جمعې مازدیګر دی تیر بشینه مازدیګر چېرته ویني ماشي وره وره درته په چپ ولاړه ومه
کولا یاری پخوا ښځو کولا ولا اوسنی وې مسې سات تېرې مخکې ونن یارانه یارانه نشته یار ته دې ستولی ورکوي ځان دې ساتي نه یاره ساتي نه یو ورځ موسی وکتو تورات عجیبه یې پکې ولید معلومات په تورات کې لیکلي په دا شان او امت ښه دی د نبي آخر زمان کوم امت چې د آخرې زمانې دی چې په غیب هم د رسول باندې قانون دی امتیان یې د آخر وخت بهتره او درجه کې نه دي کم د پیغمبره خبرو او په عمل بشي د دوی خبردار چې سهار شو مساوت د کوره او چې د کوره شو روان په یوه دشته یک تنها دی د سفر ملګری نشته او په دې دشت کې یو زلمی ورته پیدا شو او دی په لاره کې ملګری د موسی شو غوټې ورکړه د زلمي په لاس غوټې ورکړه هغه زلمي په لاس غوټې ورکړه هغه زلمي
پلاسا او موسی وګرځي سارا ته دی وناس دې زلمي چې هغه غوټه ورایله کړه او دا ډوډۍ او دا میانې شماره کړه یو میاوي وه ډوډۍ دې وخوړله او بېرته هغه غوټه کلکه وتړله سارا د دواړه شو سره روانه موسی مخکې بېرته تپسې دا ځوان د یوې ونې خواته ووتل دمې ته او په کلاره دواړه کېناسته ګرمې ته موسی چې دغه غوټه رایله کړه او دا میانو دا ډوډۍ شماره کړه یو میاوي وه ډوډۍ وه پکې ورکه دې زلمي قسم د واره قرآن وکړه موسی ویل یې زلمیه ایناده او مې واچول چې تږي د طلاقو ویل موسی دا وبه نه کوي د نابو بیا د هغه ونې دواړه شول روانو او موسی مخکې بېرته تپسې دا ځوان یو درې خښتې د سرو زرو موندلې او موسی درې واړه په غېږ کې ونیولې دا زلمیشو سودایي په وړه کې زیات او چې به څنګه کوو د خښتو تقسیمات دا زلمیشو سودایي په وړه کې زیات او چې به څنګه کوو د خښتو تقسیمات زلمي ویلې موسی زه ځمه چالاکه او که څه اخلي په دې خښتو کې راکړه موسی یوه خښته زلمي ته ونیوله او دغه دواړه خښتې واخیستې په خپله زلمي ویلې داسې مه کوه ظالمه او دغه درېیمه خښته که راسره نیمه موسی ویلې بل ملګری هم شته غیبینو او چې حاضر شي بیا به غواړي حسابي امایا وغه ډوډۍ چې وه خوړلې او درېیمه خښته مې هغله ده ساتلې زلمي بیا وکړه قرآن او طلاق دواړه او ما خوړلې موسی خښته راکړه ماله موسی ویلې یې زلمیه ایناده او نه قرآن او نه طلاق ما درکوو او نه قرآن خښتې ورکړې ورته درې واړه په شمار او ویل بېدینه ده د ما نشه کېنار دې زلمي چې خښتې واخیستلې غونډې او بیا د ډېرې خوشحالۍ نه والې منډې یو درې غله ورته په لاره کې وناسته او الله پرېښود هغه غلو په لار
کې مطلب نشته دی شله دغه ولسو سره خپل میل کې پورانو او دغه دوه کسه دي ورته شلټګان په خپل میل کې سره وویل دا به مړ کړو او دا د خطا به موږ خپله خپل کړو مرګري ته یې وویل په تلوار او زه ډوډۍ مونږ راوړو د بازار دا مرګري چې بازار ته شو روان او په خپله کې فکر وکړو په دا شان دا مرګري چې بازار ته شو روان او په خپله کې فکر وکړو په دا شان په ډوډۍ کې به شریک کړم ورته زار او دوی به مړه شي که رضای د کردګار دغه خښتې به شي درې واړه زما او که خدای کړي وي نیستي به شي کوتا دا دلمې چې کوم ساعت ورسېد بازار ته او اکلان غوږ مې ونیسي وینا ته یو څپه ودلته وخوت اوچت او ډوډۍ وخوړه په مینه او محبت الوایي نه یې راوغوښته الوا او پکې کړه یې د زارو کدوا دې ملګرو ته یې راوړه په تلوار او دا ملګري راوچت شول په کار سمدستي پسې تورې کړې برسېره او ورته وایي ورځ دې تېره کړه ډېره دا ملګری که په دغه ځای کې شهید او مسلمان کې شته کارونه د یزید ویل راځه چې اوس ډوډۍ وخورو په خوند او خبر نه دي چې به څه کوي خاوند چې دوه مړۍ وکړلو ماړه شو او در پکې ودی په ماغه ځای کې مړه شو یو ملګری د موسی دی وداغله او درې وې خښتې څلور کسه شوې په مړه موسی راغی ورته ودرېد حیران او درې وې خښتې څلور مړه پې کسان واستعان الله ویلي موسی ته او نتیجه د خلکو ما وښوده تا ته د آخر وخت ما داسې بندګان دي او چې حساب نه په طلاق او په قرآن دي چې مې پېژنې د غیب په قدرت او خیمانې به ورله ورکړم په جنت ګلو شوله د موسی کیسه تمامه او حقیقت یې ودربان کړو خپله قامه باندې تیر شو د منګو ولوېده کوزې راډکوینه چې مې د تورو زلفو وارو کنه وجهان مې
ربابي خضر ته معلوم ما معلوم ما اسي بيضايق كي مقام بنا چې قدر ګل نستر نه وي او خیال زیات مامالا ماما دې کان لکېږي مینا پام کوه ځان ته غره نشي پام کوه ځان ته غره نشي تا غوندې ډېر مې زغلولي دي مبینه زما غومګیره پکې سپینه او سیاد ماما ده چې څه وشو چې پیاسې نشته مینا خدای دې د دې نه مال بدتر کا د دې نه مال بدتر کا چې رباب په پیسې نه ساتي مبینه د توخان په ګډه کېږي که نه هلته حساب د زرې زرې کوي نه ورباب یې هلته به بیا ګورو ورمشي رباب یې هلته به بیا ګورو اوس تاته دلته خبرې که خوشحاله یمه ماته د ډېر راباندې ګران دی او زه په ملاله خورګې لاس کې د پرېږدم ماته مې وتړی شابیر ته د ګناهګارو مټ د ګناهګار لاسونه شاته خل تړي چې دولت راشي عزت راشي والله او که ستړی خرې په جرګو بللی شي نه سړی پرنګ نه سړی کېږي او سړی کېږي سړی هغه دی چې خوی د سړو وي دنیا کې تو د زړه ورک شو او ټول د پیسو د شاخلان وي سړي خوشونه او د دنیاګي حالات خراب شو مسلکان د
شورانا نور می داستا په سر خپه شورانا اور مې دا ستا په سر خپه شورانا اور مې دا ستا په سر خپه شورانا مور می داستا په سر خپه شورانا اور مې دا ستا په سر خپه شورانا دتی خواشنی په جړا رااله بې وفا یاره تا ته ګرانه خواشنی په جړا رااله
د مصر